څومره چې زموږ نه ممکن تاسو ټول ډېره مننه کوم خدای پاک په دین دنیا خوشحاله کړو اورېدونکي د خدای پاک خپل تاریخونه ولټوئ د دانې نه بوس جدا کولی شي نن سبا کتابونه هم ډېر دي دا فیسبوکونه او نیټونه او لیپټاپونه دا بله شی دی بله د خدای په قرآن کې وایي چې نه پوهېږي هغه چا نه تپوس کوي چې پوهېږي نو موږ د چا نه تپوس هم نه کوو مسلمان بهرحال ستاسو دا کړاو ستاسو دا مینه چې ستاسو د خپل تاریخ سره خپلې خاورې سره خپل ولس سره دونه مینه ده دلته راغلی ما ته ځان معلوم دی چې ما لا په سیر کې پوڼۍ نه ده ورېښلې خو الحمدلله یو شوق دی دا شوق معلوم ډېر دی که نه پوهېږم موږ وایو چې یاره دا پښتانه دې ولګي په کډو کې دې وړې وړې سوسایټیانې جوړې د علم په نوم د پولي پټي بحث وکړئ د کلي د نسبونو بحث وکړئ د کلي د خیلونو بحث وکړئ د کلي د ماتو ګوټو بحث وکړئ خپل لرې تاریخ ته لاړ شئ یونیورسټیانو ته لاړ شئ بل دا د خدای دپاره که د چا څه امداد کولی شو یو ماشوم له تختې اخیستوله پیسې ورکوي کتاب له ورکوي سیایي له ورکوي مټۍ له ورکوي سکول ته یې راکوي که ستاسو سوسایټي پښتون ښکلی قام دی ډېر داسې خبرې پکې دي چې هغه د دنیا په قامونو کې نشته خو د ده سره علم نشته پوهه نشته نو چې پوهه نه وي نو سړی د کمرانو ټوپونه وهي خدای دپاره د هغه خلکو امداد وکړي په خلکو کې دا شعور پیدا کړي وایي د بچي دا لوڼه و دا زامن دا دې سکول ته ګوره په دې وطن کې خلک وایي 70 دی او دا موږ هغه خلک وایو چې نشو ویلی که نه دا پر عملي خو په هره جنۍ ویل پکار دي که سبا واده شي چې ځان یې انسې لیکلی شي د کور خرڅ ورته معلومي د بچوړي کتاب پیژني تخته یې پیژني سهار هغه سکول ته برابر کولی چې دا لکه ده که یو څو صورتونه د قرآن شریف یې زده کړي څه مونځ اودس یې زده کړي نو علم خو رڼا ده نو دا خو نه ده چې هر یو د MBBS ډاکټره شي او ماسټره دي شي او مس دي شي او دا دي شي نو علم خو ډېرې فایدې دي چې خپل کور سنبال کړي خپل بچي سنبال کړي خدای ګواه دی په تعلیم یافته ښځه کې او په نالوستې ښځه کې د ځمکې او اسمان فرق دی د بچو صفایي ده بچي لویول دي هغو د تعلیم تربیه د هغې خوراک او د هغوی دا موږ له ګورئ هسې زه خپل بچو سره هم ډېر خاندم چېرې زموږ دا سوسایټي او پروزن لکه ورغلې سوسایټي جامده سوسایټي چې ورته وایي دا مشر دا وکیل وایي څنګه مې اخوا به نه ځو موږ د کابل نه خلک وایي چې راغلي 1500 کاله وشو 1500 کاله که غریب دی که امیر دی خو څه لږه غوښه خو راوړي کور ته که نه چې غوښه کور ته رانه شي نو وایي انګولی نشته دا سبزیانې او دا دالونه د خدای دا دونه نعمت دا انګولی نه دی خو بهرحال زه غوښه یې راوړم نو ښځه چوړکۍ په خپه کې نه سي هغه دونه بېچړې ډوډۍ خورئ په 1500 کاله کې په دې کې داسې نوې ورایټي راویسته چې بل څه شی ترې پوخ کړي خو دغه اوبه دي او دغه شی دی او خورئ دا علم دی پوهه نشته په پنجاب کې یو دال 18 نمونې خو ماته معلوم دی خدای عزیز دی چې ما به دلته په هوټل کې دوره دال ولیدو زه به هوټل ته نه تلم تور باتنګڼو او دال په سر مې راغله پنجاب ته سبق له لاړم او د کایپیر زامنو ورته کار ویلم غرمه دال او ماښام دال خدا انارکلۍ ته به تلم په خپلو پیسو به بیا مې هلکه هلته نه نوم پیسې ځي او دلته د نوم ځي راشه ځان عادت کوه یاره دال مې وخوړ یو نمونه ښه رامنونه سلیمان زمونږ هېډ بیرو هغه ته مې سوال وکړو ما ته چې پخلی کړي زه به ستا سره ودرېږم یو کوم خان صاحب بس ما یې دیک نه ما کاته چې دی به کیسه کړو هېڅ هم نه خو دغه مثاله وه یو ګنټه دوی لړله چې مثاله پخه شوې دال ورته ما ته یې دیک نه خان صاحب اوس چې زه کور چېرته دال پخوم ته یې وکړه نو زموږ زنانو په 1500 کاله کې دا چلو مې زده نه کوم چې دا غوښه مې راتمړې خواره راوړي دې نه زه بل څه شی نه پوهم د وړو نه د ډوډۍ ده که نه چې د دې نه په یورپ کې په زرګونو سوونه قسمه ډوډۍ پخوي وراغېږه او زور پرې مه کوه هلک له یې ورکوه سړي سره ډبلی شته زور به پرې کوي دغه شی دی موږ نه ځو په 1500 کالو کې موږ د غنمو د وړو نه د جوارو د وړو نه څه شی جوړ نه کوو دا ولې علم نشته پوهه نشته که په دې کلي کې یو زنانه سړی هوښیاره کړي چې ترور تاله به دا جنکۍ راځي پخلی ورته ښایه
نسه څنګه کار مونږ کلیلا کدو ټیلا دا لبجو یو شان پخو خو بو ته ولا اډو څنګه دو درې اډوګان وګورو خوري وړو تاسو کو شه دا د تربيت نشته خدای هم غواړي ګوره دا ټول وړو پښتو زده کول شي تاسو کوشش کړئ زما خزه نشي لیکل زما لور نشي لیکل په کوڅو کې ګرځم مال پښتو لور د خزه باندې کوی زده څه زده کول دي خدای یو څو لفظونه دي دوه مونږ چې لاړو د سکول ته بوزلو پاتنه کړم څه زده ورته وې زده کړل دغه شانتي پخله دغه شانتي جامو کټي تر جنکو ته جامو چلو خو د پیزارو ته خو تر د پخلیو ته خو تر د دیو ته خو یو ګنټه له وسته کار راځي وز دا خو د مولا کار په کارو چې د مولا خزه په دې پوهې چې قرآن ته مو دا چلو ته مخه او خان بیبي دا خان یې وایي تاسو څه چې دا تاسو د خدای پاک په دین دنیا خو چلو دي او خدای دې زموږ د شاته پاتې شي قام مخکې او خدای دې په وطن کې په هر چا امن راوړي غزا ورته